نن سبا بیا په وطن کې د ویزټ او پخو ویزو سیزن ده. بس خو خلکو د دوبۍ نوم اورېدلی د مجبورو سختو او کړاوونو نه دی خبر. ټول نه یادوم خو زیاتره حرام خوارو او ګڼکپو ایجنټانو د خوارو غریبانو نه بلا پیسې ووهلې. د کلي ساده خلکو ته به ایجنټان شنه باغونه وښیي او خیالي پلاونه به ورته پاخه کي او دوی به تیر باسي. په قرض به د یو بل نه پیسې راواخلي او دې ظالمانو ته به یې ورکي چې بیا یې دلته دوبۍ ته راولي نو بیا دلته هغه شنه باغونه خوندونه او خیالي پلاونه هیڅ هم نه وي. ایجنټ به ترې وتښتي او هغه 2 او 3 لکه روپۍ به ترې ووهي. دوی به دغسې خوارزار ګرځي چې بیا جیب کې ورسره د خوراک څښاک او نسوارو پیسې هم نه وي. بعضې وخت ورسره ایجنټان داسې هم وکړي چې 50 سپلایر یې خرڅ کړي. د سپلایر نه خپلې پیسې اخلي او ستا نه خو یې هسې هم په لکونو روپو ګوډه والی وي. څوک هم چې په وطن کې ویزټ او یا پخه ویزه د ایجنټ نه اخلي نو ډومبی دې څوک خپل ګوري او بیا دې پردیس ته راشي. د ایجنټانو د جال او سهارې نه ځان وساتئ نو د دغسې تاوانونو او لنجو کنجو نه به بچ وئ او نه به درته دومره تاوان او نقصان رسی. بل دې هغه څوک په ویزټ باندې راشي چې څوک تعلیم یافته وي، څه کسب هنر او سکیل یې زده وي. دغسې بغیر د هنر او سکیل نه به تاسو ته کار میلاو شي خو هغه کار به دومره سخت او مشکل وي چې بیا به ستاسو د وس او کولو نه وي. ګرانو پښتنو وروڼو، یوازې دلته راتلل نه دي، د کمرې د نیولو خرچه، خوراک څښاک او بیا د کار پسې منډې وال، نو دا ټول کارونه بغیر له پیسو نه کیږي. نور د دې ګڼکپو ایجنټانو د چال، فراډ او دوکې د چلونو او جالونو نه ځان وساتئ او هوښیار شئ. ګنې نو بیا به لکه د مچ لاسونه مروړئ او تش لاس به پاتې وئ. په هر چا مې زړه سوځي چې دغسې تاواني شي، خو بیا مې پښتانه د زړه ټوټې دي، په دوی مې سخت زړه دردیږي او د ټولو پښتنو درد او تاوان خپل تاوان او درد ګڼم.